چې کله په پرده کې موجود زنانه د قبر تطلیع شي بغیر د پردې نه زنانه قبرونو ته نشي تللی نو تاسو اوس نظر واچوئ تاسو چې په یو زیارت کې چېرته یو با پرده زنانه لیدلې ده ما چې څومره زیارتونه د اولیاء کرامو د مزاراتو کړي دي هلته کې ما څومره زنانه په نظر باندې راغلي دي نو ما چېرته با پرده زنانه پکې نه ده لیدلې والله عالم چې چا به پکې لیدلې وي خو که با پرده ځي د نورو شرایطو د موجودېدو سره نو دغه بیا تګ وله جایز دی د بدعاتو د محرماتو نه به ځان ساتي دا اول نمبر شرط دویم نمبر شرط چې کله دا د کور نه وځي نو دا به د یو داسې کس سره وځي چې یا به د دې رور وي یا به خاوند وي یا به پلار وي یا به زوی وي د دې سره وتل جایز دي کو د دین علاوه چرته بهر وتا محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای دا چې د کور نه وتله تر هغه پورې په دې باندې لعنت ورېږي تر څو پورې چې د خپل کور ته واپس نه راګرځېدلې په دې خوشفهمۍ کې د زنانه د کور نه بهر نه وځي چې مونږ د اولیاء د مزاراتو دپاره زو دا یو د ثواب کار دی د ثواب کار دی خو چې کله شرایط موجود وي یو زنانه ده هغه د خپل پلار یا د خپل مور قبر ته ځي علمای کرام فرمایي چې دا د دې دپاره منع ده خو چې بعضې علمای کرام فرمایي چې دې دپاره اجازت پرې لاړ دی شي قبرونو ته هغې هم فرمایي چې دا به هله د کور نه بهر وځي چې دا باپرده وي د دې سره یو داسې کس چې هغې سره نکاح ناجایزه وي لکه پلار شو رور شو یا داسې زوی شو د هغې سره د خاوند سره وتل د دغه زیارت د قبور د پاره د دې د پاره ناجایز دی ورنه بالکل دا ناروا او حرام کار دی زمونږ پښتنو له پکار دی چې دغه زنانه د دغه زیارت د قبورو نه بیا منع کړي ځکه چې دا یو ناروا کار دی او په ناروا کار کې چې کومه زنانه اخته ده په دې کې ورسره خاوند او د دې د کور سربراہ شامل دی دویم نمبر شرط دو شرطونه وشو اول نمبر شرط دا چې باپرده به وي دویم نمبر شرط دا چې دې سره به یو نامحرم کس وي دریم نمبر شرط دا چې دا به هلته کې د ناروا کارونو نه ځان ساتي ناروا کارونه څه دي هلته کې زمونږ او ستاسو په دې زمانه کې یو رواج جوړ شوی دی چې هلته کې څه ټوکړې را ځوړند د زنانه لاړ شي په یو لاس له غوټې ورکوي اله العالمین به اولاد ورکوي دا ناروا کار دی هلته کې قبر ته سجده لګول دا یو ناروا کار دی هلته کې د قبر نه ګیر چاپېره تاوېدل او طواف کول دا یو ناروا کار دی چې د قبر د طواف نه د هغې د سجدې نه هلته د خلق ملک ته هلته کې د دغه سجدو د ناورو کارونو نه ځان ساتلی شي نو فبها ونعمه که د دغې نه ځان نشي ساتلی علمای کرامو حضور علیه الصلاة والسلام مبارک دا منع فرمایلی دی چې دغه زنانه به نه ځي خو که بیا هم چېرته زیارت نه لاړې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د رحمت په زبان باندې فرمای لعنت الله زوارة القبور لعنت د اله العالمین په هغه زنانو باندې چې دی هغه د زنانه چې هغه د زیارت د قبرونو لپاره روانې دي کله زیارتونو ته ځي کله مزاراتو ته ځي رب ذوالجلال په دغه خلکو باندې لعنت لېږي محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د اله العالمین لعنت په دغه زنانو باندې وي چې هغه بې پرده بغیر د نامحرم د اجازه ده او بغیر د هغه هلته کې چې کوم ناروا کارونه دي او هغه ناروا کارونه کوي حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په دغه زنانو باندې د اله العالمین لعنت